دا چې بانکي اکاونټونه د یو هیواد د اقتصادي پرمختیا کې ډیر مهم رول لري. خلک کولی شي چې سرمایه گذاري وکړي، خپل پیسې ذخیره کړي او باندې باید وستل شي او سرمایه گذاري باید پکې وکړي. او متاسفانه تر جمهوریت سقوط کېدو وروسته بانکي اکاونټونه ټول سیستم بلاک شو. موږ خپل پیسې نشوي کولای وروبسو، که ډالري اکاونټونه دي او که افغاني اکاونټونه دغه موږ نشول کولای چې خپل پیسې وروبسو. بالخصوص ډالري اکاونټونو ته موږ ډیره غټه ستونزه د افغانستان ولس دغه وه چې ډالر به نه ورکول، بیا به په مقابل کې د افغانۍ ورکولې هغه هم کامې ورکولې. مثلا یو ډالر په 90 افغانۍ کې ریټ بو دی بو بانکونو بو 50 افغانۍ کې سبوال افغانونو نشول کوله چې دا پیسې په د بانکي اکاونټونو روخلي او زړه خکې چې په سرمایه گذاري وکړي. او بل دومره زیاتې پیسې هم ورکولې هم نه، بانکونو دومره زیاتې پیسې نه ورکولې چې افغانون او سرمایه گذاري وکړي. نړیواله ټولنه باید افغانستان په رسمیت وپېژني. دې سره د افغانستان د خلکو ستونزې حل کېږي. سفارتي او ډیپلوماټیکي اړیکې خلاصېږي، کوم چې افغانستان په خارج خلک په خارج او داخل کې ستونزې سره مخ دي. او دې سره اقتصادي کوم بحران چې دی هم د حل لپاره طریقې څخېږي چې خارجي کمپنۍ او لوی شرکتونه په افغانستان کې پانګونه وکړي او د افغانستان د خلکو لپاره هغه اقتصادي حالت بیرته جوړ. زه په لنډو کې ټوکې دا غندم چې کوم بندیزونه چې د خارجیانو لخوا په افغانستان په اوسني دولت باندې لګېدلي دي، که هغه دغه بندیزونه لمنځه ولاړ نشي، د افغانستان دغه اوسنی حکومت باندې لا ستونزو سره مخامخ شي. نه داسې یوازې چې د افغانستان حکومت به د ستونزو سره مخامخ شي، د ټول ولس د ستونزو سره مخامخ دی. نو موږ دی نه دا خواست ده د خارجي ډیپلوماټیکي اړیکې باید جاري وساتل شي د دې په خاطر باندې چې د افغانستان ولس سوکاله ژوند وکړي او هر څه ته لاسرسی ولري. نړیوالو څخه مو غوښتنه ده چې د افغانستان کنګل شوي پیسې باید ازادي کړي، د دې سره د افغانستان اقتصادي څرخ روانېږي او د دې په واسطه سره ټول نړیوال پانګوال زړه ښه کوي، دې ته هڅېږي چې دوی د افغانستان په داخل کې پانګونه وکړي. او د دې لامل به هم دا وي چې ټول افغانستان کې به دغه اقتصادي بحران یو څه نه څه کم شوی وي. غوښتل د دغې غونډې ته دا یو مثبت ګام ده، باید دوی سره مخامخ تعامل وشي، خبرې وشي. هغه مشروع غوښتنې چې د ولس د ټولنې د افغانستان د خلکو حق ده، حقوق دي، هغه باید ورته ورسیږي. زه دې ته هرکلی وایم.